اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو قدرمنو هیوادوالو ستړي مشئ، په خیر راغلی. دا د یو ځل بیا ستاسو په درانه حضور کې حاضر شوی یو. د نن ورځې درس تاسو په درانه حضور کې وړاندې کوو. نننی درس هم زموږ او تاسو د الکتاب الاساسی فی تعلیم اللغة العربیه ده چې د بدن اعضا موږ ته معرفي کوي. مثلا سترګو ته څه وایي، پوزې ته څه وایي، همدارنګه پښو ته څه وایي، زړه ته څه وایي، همداسې نور شیان. راځو شروع کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. عین سترګې او سترګه. شعر ویښتان. انف پوزه. اذن غوږ. فم خوله. رقبة غاړه. صدر سینه. قلب زړه. ذراع مټ. رزغ د لاس بند. ید لاس. اصبع ګوته. اصابع ګوتې. رجل پښه. قدم. وجه مخ. ظفر نوک. لسان ژبه. درس غاښ. ظهر شا. ډېر اسانه دي. التدریبات تمرینونه. التدریب الاول لومړی تمرین. عیادة مینخانه. لسان ژبه. رسغ لاسبند. درس غاښ. طبیب ډاکټر. مریض. جسم بدن. عین سترګه. اذن غوږ. ید لاس. رجل پښه. قلب زړه. شعر ویښتان. صدر سینه. فم خوله. رأس سر. دواء دوا. انف پوزه. اصبع ګوته. اصابع ګوتې. ذراع مټ. وجه مخ. اسنان غاښونه. قدم. رقبة غاړه. ظهر شا. سماعة د ډاکټر ګوشکي. مشرة پنس. سریر چپرکټ. یفحص مینه کوي. المريض مریض. یمسک نیسي. ظفر نوک. یتناول خوري. قدرمنو اوریدونکو، دا و زموږ د نن ورځې درس. تر بیا مو په پاک او مهربان الله سپارم. الله مو مل شه.